حدیث کې راغلی پر روایت د انس بن مالک رضی الله عنه دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ان العبد اذا وضع في قبره وای کله چې بنده په دې قبر کې کېښودل شي وتولى عنه اصحابه او د دې انسان د ملګری روان شي پلار دې روان شي بچی دې روان شي دا ملګری انډیوالان ټول دې روان شي او دا انسان په دې قبر کې ځان له پریری او کیدي نو آتاه ملکان دی بنده په قبر کې دو ملائک راشي د یو نوم نکیر دی او د بل نوم منکر دی او رسول الله فرمایي چې اسودان ازرقان دغه دو ملائک تک تور دي او د دې د سترګې شنې دي شین سترګې دي دا ملائک او په بد شکل کې دی انسان تراشي او د دې انسان نه تپوسو کی یو د پوس راو کی چې ما ربک رب دې څوک دی تا په دنیا کې د چا بندگی کړې ده نو نیک انسان به وایي مؤمن انسان به وایي چې زما رب الله دی په دنیا کې مې د اثر الله ته ټیټ کړی دی بندګي مې خالص د الله کړې ده دویم ته پوښتنه د ملایکو کې د دې بندنه چې من نبی یو ستا نبی څوک دی په دنیا کې تا دا ژوند چا د طریقې موافق تیر کړی دی د چا اطاعت دې کړی دی نو مؤمن انسان به وایي چې زما نبی خو محمد صلی الله علیه وسلم دی دریم ته پوښتنه وکړي په دې قبر کې د ملایکو چې ستا دین کوم یو دی ته په کوم دین باندې روان وي په یهودیت باندې روان وي که په نصرانیت باندې که په مجوسیت باندې ستا دین څه نو نیک انسان به وایي چې زما دین اسلام و بیا د څلورم تپوسو کې د ملایکو چې دا سوالونه جوابونه تا د کوم ځای نه یاد کړي دي دا تا چېرته یاد کړي دي وایي دا انسان به وایي چې قرأت کتاب الله وآمنت به ما په دنیا کې د الله کتاب لوستلی او قرآن مې لوستلی او د قرآن نه مې دا سوالونه او جوابونه یاد کړي دي تفسیر ماوردی رحمه الله لیکلی دی وی نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا د قبر تذکره او حالات ذکر کړه چې قبر کې به ملائک سوالونه تپوسونه به کوي د دې بندنه وی عمر رضی الله عنه ویل چې رسول الله زما دماغ به کار کوي که نه به کوي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې عمر دماغ به کار کوي عمر رضی الله عنه ویل چې کفیت اذن والحمد لله یا رسول الله که چېرته د دماغ مې کار کوي نو زه بیا کامیاب یم ځکه دا دماغ په دنیا کې ما په دین باندې مصرف کړي دي او انشاءالله زه به کامیاب یم بیا حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا بنده په دې سوال او جواب کې کامیاب شي نو دې بنده سره ملایکې یو څو کارونه وکړي یو دا دی چې دا قبر ولا اویا ګزه پراخه کې مؤمن له دا ملایک اویا ګزه دا قبر پراخه کې او د دې قبر نه یو کلکی او شدار جنت ته کولاو کی او د جنت دا خوشبوګانې ته پر انسان باندې راځي او به دې انسان ته وایي چې نم کنومه العروس نیک انسان دسی ودشه لکه څنګه چې ناوی وده کیږي لا یقضها الا احب اهلها ناوی نه رایخی مگر محبوب اهل رایخی چې هغه خاوند دی تابم ستا مالک رایخی او دشه نو حدیث د مشکات کې راغلی دی او شاه ولی الله دهلوی رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی وای دا بنده په دې قبر کې ودی او دې بنده ته ملایکه راشي چې کله راشي دې بنده ته کینی دا بنده را پاتې نو دا انسان د سترګې وسره نیک انساني نو دا چې وګوري نو دا وایي چې راځه په دنیا کې ودیم د دې دا سوچ دی چې راځه دنیا کې چیرته ودیم نو دا انسان د ملایکو ته وایي ملمنو تاسو کې نه هانه صلات العصر د مازدیګر د مونږ ټیم دی زه د مازدیګر د مونږ وکم او به کپ شپ لګو نو دا ملائک به ورته وایي چې نم ودشه زمونږ ستانه د قټکې مقصود او دا قبر دی دلته ته منځونه مه کوه خوبونه کوه منځونه به تا په دنیا کې کول نو دا د دنیا نه راغلی دی او د منځ فکر ورسره دی د منځ غم ورسره دی نو دا هغه بنده دی چې په دې قبر کې په سوال جواب کې کامیاب شي